السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو نجلۍ و 18 کلن سړي ته ورکول په نکاح باندې دا ظلم ده که نه ده ظلم؟ نو محترمه ظلم خو بیخي د کفر ته بلاد شم لږ ورنږدې وي او دا ښځه حق لري که خوښ نه وي. خوښ وي نو پر څه شي؟ موږ تاسې به پر ځان قیاس وکړو چې د 18 کلو سپین سر راته کښېنوي زموږ خوښېږي. هر سړی کوشش کوي چې ځوانه ښځه په نکاح کړي. ښځه هم داسې خواهش لري چې ځوان څوک په نکاح کړي. نو وایي یو صحابیه خنسا بنت خزام الانصاریه پلار وایي چاته په نکاح ورکړله او په کرهت ذلک دی دا خوند نه ورکاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راله فرض نکاح وهو رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح ور وشولولول بس ستی نکاح نه ده صحیح چې ستا نه ده خوښ. صحیح البخاري جلد 2 صفحه 401 باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنکاحه مردود. او د غرنګه هدایت جلد 2 صفحه 10 کتاب نکاح کې وایي لا يجوز لولي اجبار البكر البالغ على نکاح. وایي نه ده روا چې سړی بالغه نجلۍ هغه پر نکاح باندې زورګیره کړي. ولأنها حرة دا حره ده فلا يكون لغير عليها ولاية الإجبار. او دغه رنګه نور فقهای کرام وایي کې داسې ځای ورکړه چې د دې کفر نه و د دې سره مناسب نه و دا بلکل کولی شي چې هغه سړی پرېږدي. او ظلم کې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې په سورة الشعراء آیات نمبر 228 کې وایي وسيعلم الذين ظلموا زر د چې پوی بس هغه انسانان چې ظلم یې کړی هغه به په ورځ قیامت پوی کړول شي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي چې په ورځ قیامت به الله جل جلاله غږ وکړي چې ظالمانو راولاړ شي چې تاسو څخه زه د مظلومانو حق واخلم. نیکۍ به و نیکانو نیکۍ به یې راټول کړي مظلومانو ته به یې ورکړي. او دغه رنګه وایي مکتوب په تورات کې راغلي وو چې ینادي مناد من وراء جسل. ورځ قیامت به د دوژخ یعنې د پلسیرات چې لاندې دوژخ پروت وي برسیره پل دی غږ به وسي وایي ظالمانو قسم دې مې په خپل ذات سره چې ظالم تر دغه پلسیرات نه تېرېږي. تر پلسیرات خو چې انسان تېر شي نو بیا حساب و کتاب کېږي نو مؤمنان به پر خپل سیارات باندې تېرېږي. الله وایي ظالمان به پر سیارات باندې نه تېرېږي بلکې لاندې به دوژخ ته ورځي دوژخ ته به داخلېږي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه عبدالله بن انیس روایت کړی دی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مې واورېدل ویل به یحشر العباد یوم القیامة په ورځ قیامت کې انسانان له څه راپورته کړول شي. بیا به الله جل جلاله غږ وکړي وایي لا ینبغي لاحد من اهل الجنة جنت ته به تر هغه څوک نه ننوځي چې د حق پر چا یې هغه مې نه ځینه اخیستی حتی که د یوه چپلاخه یو څوک ولی ظلم دې کړی هغه به هم انتقام به اخلي درسه. ځکه الله وایي ولا یظلم ربک احدا د سورة الکهف آیات 29 کې الله وایي رب ستاسو ظلم نه کوي. نو الله ظلم نه کوي نو دغه انسانان چې لوڼې د ډالرو په خاطرو باندې سپین ږیرو ته ورکوي دا به اخر پر کفر باندې مري. ځکه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مبارک وایي درې شان د ایمان د زوال سببونه دي. درې شان چې په انسان کې راسي هغه به د انسان ایمان له لاسه ورکوي. په هغو کې یو ظلم دی د الله پر مخلوق باندې. انسانان یې هم نه دي یاد کړي مخلوق یاد کړی دی. په مخلوق کې پشي و غویی و چرګ هم شامل دي. نو دا خو د سپین ږیرو ته هم ظلم دی چې دی خبیث راولاړېږي هغه د 15 کلو ښځه غواړي او دی د 18 کلو وي دی هم ظالم دی. او دغه چې پلار او بل قریب ورکوي دغه هم ظالمان دي. دا په پښتنو کې دغه یهودیت دغه منحست دغه جهالت پروت دی چې د ډالرو په خاطرو باندې خپلې لوڼې سوځي خپل اولاد سوځي خپل اولاد اور ته ورکوي. الله دې رحم وکړي زموږ په جامعه باندې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.